الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین 115 نمبر باب شروع. باب په باره د دې کې چې د اودس فضیلت او غوړوالی. په دې باب کې څلورم نمبر حدیث دی. عثمان بن عفان روایت دی، دا وی چې رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدو توضأ مثل وضوء هذا، چې اودس کو پشان زما د اودس چې دا کوم اودس ما ستاسو مخ کې وکړو. اصلا دا روایت د حمران دا یو تابعی دی، د عثمان زهو آزاد شوی غلام دی، هغه نه دا روایت راغلی دی. او دا په دور د عثمان زهو کې دا روایت عثمان زهو صحابه کرام ته ویلو چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه شان درغه په طریقه باندې اودس وکړو، لاسونه درې ځل وینځل، خپلې ته اوبه واچول، غرغړې وکړه درې ځل، دغه شان ته پوزه، مخ، مسه، مټې او بخې دغه شان ته وینځلې څنګه چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو. نو صحابه کرامو د ملګرو ته دا طریقه ښودله، نبی ویل چې ما د الله پیغمبر لیدلی صلی الله علیه وسلم چې هغه اودس کو زما د اودس په شان. ثم قال بيد الله پیغمبر ویلا: من توضأ هكذا، چاکو دارنګي اودس کو غفر له ما تقدم من ذنبه، بخنه به وکړي شي دغه انسان ته، مؤمن مسلمان ته، د هغه ګناهونو چې مخکې کړی دي. وكان صلاته ومشي الى المسجد نافله، او دغه مؤمن مسلمان منز او جمعه ته تک دای زیتی ثواب شو داغه د پاره. یعنی سره او دسو کی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې لکه څنګه چې معمول طریقه ده، نو په دغه یو او دس باندې الله تعالی د مؤمن مسلمان ته ټول ګناهونه معاف کوي. جمعه ته کم قدمونه اخلي، کم منځ کې په جمعات کې نفلی فرضی، دا ټول داغه د پاره د عبادت او هغه درجه ور باندې اوچتيږي. نو په دې حدیث کې یو فائدہ ده چې فضیلت او داسو دا او داسي لاسونه خفي يخول معنا نه ده، بلکې د دې غره یو عظیم فضیلت ده، دنیوي فائدو سره نور فائدې او اخروی دار چې ټول ګناهونه تعالی تعالی معاف کوي. او دا نه دغه شانته صغیره ګناهونه، غټ ګناهونه چې د باغې لپاره موږ عثمان توبه وبس، ټول ګناهونه چې دغه شان د کم صغیره دی پاغي مؤمن مسلمان ته دغه شان ته معافي کیدل شي په داوسه باندې. او دیمه فائدہ به کې دا ده چې تعلیم په عمل باندې یو چاته عملی کردار خودل د دې ډیره زیاته فائدہ ده د قولی تعلیم نه. یعنی او ته چاته یو طریقه عملی طریقه باندې خي او یو عمل هغه وته په دغه کیفیت عملی طریقه باندې واضح کی، نو دې فائدہ شاګرد ته او مخاطبین خلکو ته ډیره زیاته فائدہ ده د قولی او د وینا نه. عثمان د وګور صحابه کې د ملګرو ته لګیږي عملی او د استخوي تک شان د ما د الله پیغمبر لیدل صلی الله علیه وسلم. او بل دا چې په دې روایت کې فضیلت عثمان زهو دی، ګوره دا په دې دور کې خلیفہ دی او د دې عاجزۍ ته ګوره او څومره دغه شان ته اهتمام کوي، حرص کوي چې هغه دغه شان ته د دین د کارونو چې دا خلکو ته وخی. یو سره ډیر علمیات کی په ډیر څه باندې پويږي، خو ځاره د علم چاټه جوړ کړي چاته نه خي، نه هغه د بد اخلاقۍ د وجه هغه څه تپوس کول شي، نه خلکو ته خي، نه دې دغه شان د موقو کې خلکو ته بیان کې بس ساسي بځان سره ګرځي. نه، دا زمونږ د مشرانو د دین د مشرانو طریقه ده نه ده، د دین د مشرانو طریقه ده چې هغه رواني مدرسې او هر دغه شان ته اودس موږ تاسو نه ولا خبره ښکاری، بلکې اودس به دغه شان د ډیره غټه خبره ده او دا به امت مسلمه ته خودله. دا بل روایت 5 نمبر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ابو هريره روایت چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه الله پیغمبر فرمای کله چې یو مسلمان بندا یا مؤمن بندا دا او دسو کی فغسل وجهه هغه په یو داسې کې خپل مخ وینځي خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ودا الله پیغمبر فرمای دغه مؤمن مسلمان د مخنا دغه شان ته ټول ګناهونه چې هغه پسترګو باندې یو ګناه ته کتلی وي دا د ابو سره روان او ختمي او مع اخر قطره الماء یا دا راوي په شک دی یا دا چې دغه شان ته هغه اخرنی هغه قطره او ساز کې دو او داسې د ابو سره دا ګناهونه روان او ختمي هغه د مخ چې کوم ګناهونه او د سترګو چې کوم ګناهونه هغه د ابو سره رواني فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او کله چې مؤمن مسلمان په داسې کې لاسونه د الله د پیغمبر په طریقه باندې وینځي نو دغه لاسونه ګناهونه دغه شانته ټول ګناهونه چې کوم صغیره دي هغه رواني ختميږي هغه ګناهونه چې دی په دوه لاسونه باندې هغه ګناه هغه عمل هغه نیولوي هغه دغه شانته کړی وي دا دی وګ سره ختمي او مع اخر قطر الماء یاد وبغدغه او دا سد وګ اخرین ساز کې سره هغه ګناهونه د لاسونو رواني فاذا غسل رجليه کله چې مؤمن مسلمان په داسه کې داخلي هغه وینځي سنت رقه باندې خرجت كل خطيئه مشتها رجلاه مع الماء نو دغه مؤمن مسلمان ټول ګناهونه هغه ګناهونه چې دواړو کومه نه هغه ګناه ته تک کړی وي د ګناه ته تک کړی وي ټول ګناهونه صغیره هغه باغې سره باندې ختميږي د خپل کوم ګناهونه او مع اخر قطر الماء یا اخرانه قطره او ساز کې دغه وبو سره چې په داسه کې کوي استعمالي هغه سره د ګناهونه ختمي حتى يخرج نقيا من الذنوب نو کله چې دا اودس ختميږي تر دې پورې چې دا مؤمن مسلمان دغه شانته هغه پاک صفا شي ګناهونو نه بس یو اودس سره وکي او په پاک او خیستنه باندې وکي او د اودس کې متوجي مخکې د بسم الله وي روسه دغه شانته هغه دعاتي وي او دغه شانته الله د پیغمبر په طریقه باندې اودس وکي د فرایض د سننو او دغه شانته د هغه واجباتو خیال وساتي نو ګردغه یو او د سما د مؤمن مسلمان چې څومره واړه ګناهونه دي اگر دغه شان د ستا ګناهونه اسمان ته رسیدلي واړه ګناهونه دا الله د پیغمبر فتوا چې یو د سره وکي حتى يخرج نقيا من الذنوب ما ټول ګناهونه د مؤمن مسلمان د فاکيږي څومره خیسه دین دې زموږ استادو نو په دې روایت کې فائدہ دا ده چې فضیلت د اوداسه دی او د اودس په دې معنی د مؤمن مسلمان ګناهونه معاف کیږي او دویمه فائدہ به کې دا ده چې موږ او تاسو د الله پیغمبر وې چې اودسونه ډیر کوي اودسونه ډیر کوي ځان له دانه چې موږ وخت راځي اودس تراست نه چې اودس ماتو نو ډایرک دغه شان چار اندام کوا او په دې ته کوا چې الله پتن لګي زب ګرمي ته زب مازیګر ته زب سحر ته هغه زب ورځم کو باندې راځم خصوصا د شپې سره ودکیږي مخکې دا حدیث تیر شو او دسوکا او دس نه بعد څلور رکعات دغه شان په یو سلام باندې څلور رکعات مونږ خسته وکا او دغه شان ته ودشه الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای سوچ شپې او دسوکی او هغه دغه شان ته په داسه باندې ودشي الله یو ملک مقرر کړي د سحر پر دې مسلمان د لپاره دعاګانې غواړي یا الله ستاسو بنده ډېر پاک ودی الله دې ته معافي وکړي الله دې ته بخنه وکړي نو کدا خوب کته تمر راغ څومره یعنی بختور انسان ته څومره نیکعمل انسان ستاسو رجیب الله څومره اوچت کی الله دې موږ ته توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد